درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په ننني بحث کې د شعور او لاشعور په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه موضوع چې ده په لویه کچه څېړنو ته ضرورت لري او د ارواپوهانو له لوري هم په لویه کچه څېړل شوې ده، خو موږ به تاسو ته هغه سرسري معلومات چې د دې موضوع معنا ده، راسپړل دي او ګټې او تاوانونه یې دي تاسو ته وړاندې کړو. د ارواپوهنې مشهور عالم زیګمونډ فروید وویل چې د انسان ذهن دوه برخې لري، چې یو یې شعور دی او بل هم لاشعور دی، چې په فارسي کې ورته خودآګاه او ناخودآګاه ویل کیږي. د دې خبرې له روښانېدلو وروسته د ارواپوهنې په برخه کې یو لوی انقلاب راغی چې د زیاتو ارواپوهانو او څېړونکو توجه یې ځان ته راوګرځوله او په دې برخه کې زیاتې څېړنې وکړې چې ځینې اوس هم روانې دي. فروید وویل چې لاشعور د ذهن هغه برخه ده چې د انسان 90 یا 95% ژوند جوړوي، او بله یې هغه برخه ده چې شعور نومیږي، چې 10 یا 15% ژوند پر مخ وړي. لاشعور د انسان د ذهن تته برخه ده چې هر وخت فعاله وي، حتی انسان چې کله وده هم وي، او شعور هغه وخت فعاله وي چې انسان ویښ وي او ورځني کارونه پر مخ وړي. نو راځو دې ته چې لاشعور کوم کارونه کوي او کوم خصوصیات لري او کومې ځانګړتیاوې لري چې د انسان د ژوند مهمه برخه جوړوي. په دې اړه د ارواپوهنې مشهور عالم زیګمونډ فروید وایي د انسان فکرونه، احساسات، خوشحالۍ، غمونه، بدې خاطرې، ښې خاطرې، رټل کېدل، تشویق کېدل، ډار، وهم، بریالیتوبونه، ناکامۍ، هیلهمندۍ، ناهیلۍ، منفیګرایي، مثبتګرایي او نورې ټولې هغه ذهني پروسې چې د انسان په فکر پورې اړه لري د انسان په لاشعور کې کینی او د ژوند په اوږدو کې بیرته د ده په کړو وړو او اعمالو کې ځان راڅرګندوي. او شعور یوازې 10 یا 15% د انسان ژوند جوړوي او هغه کارونه کوي چې انسان یې په ورځني ژوند کې ترسره کوي. د مثال په ډول ښار ته تلل، له چا سره ملاقات کول، دنده ترسره کول، ورزش کول او یا کوم نور ځانګړي فعالیتونه چې په روزمره ډول خلک ترسره کوي. یعنی که داسې مثال راوړو چې لاشعور د یوې فابریکې یا کارخانې په ډول دی چې په هغه کې خام مواد په پخو بدلیږي، او شعور د یو دکان په څیر دی چې د فابریکې مواد پکې خرڅیږي. که لږ مخته لاړ شو او ووایو چې لاشعور د ذهن هغه برخه ده چې انسان خفه کوي، انسان خوشحالوي، انسان شتمن کوي، انسان غریب کوي، همدا ډول کم بخته کوي، بدبخته کوي، په ژوند کې بریالی کوي، په ژوند کې ناکاموي، او که په ټوله کې ووایو چې انسان ته یا ښه ژوند ورکوي او یا بد ژوند ورکوي. خو دا چې لاشعور دغه خصوصیات لري او دغه دنده ترسره کوي، اوس سوال دا پیدا کیږي چې لاشعور زموږ په کنټرول او زموږ په واک کې دی او که په خپل سر دغه عمل ترسره کوي یا کوم نور عوامل دي چې دغه کار ته یې هڅوي. د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ویلی شو چې خوشبختانه لاشعور زموږ په واک کې دی او موږ کولی شو چې د یو لړ ځانګړو لارو چارو په عملي کولو سره تر خپل کنټرول لاندې راولو او د خپلې خوښې ژوند ورباندې جوړ کړو. اوس راځو دې ته چې لاشعور دغه کار څه ډول ترسره کوي او په کوم ډول د انسان له ذهن سره اړیکه لري، په کومو کارونو خوشحالیږي، په کومو خفه کیږي، یا په کومو کارونو سره کولی شو هغه په خپله موږ غلط کړو ترڅو د خپل کنټرول لاندې راولو او زموږ ژوند له سره جوړ کړي. دلته خبره دا ده چې لاشعور په هغه څه باور کوي، په هغه څه چې انسان باور کوي. که انسان ووایي چې زه پرمختګ نشم کولی، لاشعور هم همدغه خبر مني او له پرمختګه یې راګرځوي. که انسان ووایي چې زه شتمن یم، لاشعور وایي چې بالکل شتمن یې. او که ووایي چې غریب یم، لاشعور هم همدا خبره کوي چې غریب یې. که انسان ووایي چې زړور یم، لاشعور وایي چې بالکل زړور یې.
که انسان ووایي چې کم عقل یم، لاشعور وایي چې بېشکه کم عقل یې. که انسان ووایي چې زه یو لوی انسان یم، لاشعور هم وایي چې ته لوی انسان یې. او دې ته ورته نور هغه کړنې چې زموږ په ژوند پورې تړلي دي. یعنی په ټوله کې هغه باورونه چې انسان یې د ځان په اړه لري، لاشعور په همغه ډول عمل کوي. خو دغه باورونه چې انسان یې د ځان په اړه لري، دغه باورونه له کومه راځي؟ چې د ده په لاشعور کې کینی او د ده ژوند ګواښي، او یا یې ژوند ښه کوي او یا یې ژوند بدوي. دغه باورونه د چا په لاس کې دي؟ آیا انسان خپله د انسان په لاس کې دي او که نور عوامل هم په دې کې ونډه اخلي؟ دغه باورونه موږ په دوه برخو باندې ویشو، چې لومړی د انسان خپل ذهن او خپل تحلیل دی چې د نورو فکرونو او باورونو ته زر تسلیمیږي یا بلاکس مقاومت ورسره کوي، یا د نورو پیښو او فکرونو څخه ناسم او منفي برداشت دی. او دوهم د چاپیریال اغیزې دي چې پر انسان باندې کوي. خو که په ټوله کې ووایو، زموږ باور او اعتماد د ماشومتوب له دورې څخه پیلیږي او آن ټولنې ته د ورتګ تر ورځو پورې دوام لري. یوه اړینه خبره دلته کول غواړم، هغه کارونه، هغه کړنې چې لاشعور باندې اغیزه کوي او حساسیت ورسره لري او د انسان د بدبخته کېدو او نیکمرغه کېدو سبب ګرځي، په لاندې ډول دي. لومړی راځو هغه خبرې، هغه کیسې، هغه متلونه، هغه درسي نظامونه، هغه ټوکې ټکالې، هغه شعرونه او سندرې چې تاسو ته ستاسو د کورنۍ غړي، ستاسو ملګري، ستاسو ټولنه، ستاسو استادان، ستاسو کلیوال، ستاسو همزولي او هغه خلک چې ستاسو په ژوند کې په یو نه یو ډول دخیل دي، له هغوی څخه یې اورئ او تاسو سره خپل نظریات شریکوي او تاسو سره په دې برخه کې غږیږي. د دوی دغه خبرې په یو نه یو ډول ستاسو لاشعور ته لاره کوي او بیرته ستاسو ژوند جوړوي، یعنی ستاسو په ژوند باندې منفي یا مثبته اغیزه کوي. یعنی که په لنډ ډول ووایو چې پر انسان د چاپیریال اغیزې ډېرې مهمې دي، که هغه منفي وي او که مثبتې. دا اغیزې د ده لاشعور ته په ډېرې اسانۍ سره لاره کوي او په بدل کې د ده ژوند جوړوي، په ځانګړې توګه د ماشومتوب په وخت کې. یو څو مثالونه راوړم. ستاسو کورنۍ تاسو ته په ماشومتوب کې ویلي چې پیسې ګټل ډېر سخت کار دی او څوک په اسانه پیسې نشي ګټلی، او د پیسو ګټلو لپاره تاسو باید قوي اندام ولرئ، چې ډېر کار وکړئ، باید خواري وکړئ او داسې نورې خبرې چې د پیسو سختوالی تاسو ته روښانه کوي. دغه خبرې ستاسو په لاشعور کې کینی او تاسو ته په راتلونکي کې داسې حالات منځته راوړي چې پیسې ګټل رښتیا هم درته سختوي. یا په بله معنا په یوه داسې کورنۍ کې چې کاروبار لري، په هغه کې د اسانه پیسو لاسته راوړلو خبرې کیږي، د ګټې وټې خبرې کیږي، د نوي کاروبار د جوړولو خبره کیږي، د پرمختګ خبره کیږي. داسې خبرې هم د ماشوم په لاشعور کې کینی او د دوی ژوند هم له پریمانیو او شتمنیو څخه ډکیږي. یا په کلي او عامه ځایونو کې له خلکو اوري چې پیسې نشته، پیسې له کومه کیږي، کار له کومه کیږي، ژوند ډیر سخت دی، یا داسې نورې جملې چې خلک په ورځني ژوند کې په منفي ډول کاروي. دا ټول ستاسو لاشعور ته لار کوي. همدا جملات او کلمې دي چې د تاسو په ژوند کې بیرته راڅرګندېږي. خو ځینې داسې تشویقي جملې هم شته، خصوصا د میندو له لوري چې خپلو ماشومانو ته یې په خپلو خبرو کې ویلي، لکه توماس ایډیسن چې مور به یې همیشه ده ته ویل چې زما مخترع توماسه، یعنی دی لا مخترع نه و، اختراع نه و کړې، په ماشومتوب کې وله چې مور یې ده ته د مخترع نوم اخیسته. توماس ایډیسن په خپل ځان باور وکړ، دغه د مخترع کلمه یې په لاشعور کې کېناستل او کله چې لوی شو مخترع شو. همدا ډول تاسو کولی شئ چې د خپل ځان په اړه ډیر مثالونه راوړئ چې تاسو ته په ټولنه کې څه ویل شوي دي، کوم منفي کلمات تاسو ته ویل شوي دي، کوم منفي باورونه تاسو ته درکړل شوي دي د ژوند په اړه، د شخصیت په اړه، د تفکر په اړه، د پیسو ګټلو په اړه، یا د ژوند په نوره برخه کې ستاسو ماشومتوب څنګه و، تاسو په خپله ارزیابي کولی شئ.
خو اوس خبره دا ده چې که چیرې یو څوک ووایي چې زه 100 کلن یم یا 40 کلن یم، زما لاشعور په ماشومتوب کې له منفي کلماتو، له منفي باورونو او په ټوله کې د بېمعنا فکرونو څخه ډک شوی دی، نو آیا د دې لاره چاره شته چې دغه منفي باورونه له ذهنه وباسم او بیرته یې له مثبتو کلماتو څخه ډک کړم؟ د دې خبرې جواب هو دی. بالکل انسان کولی شي چې د عمر په هره برخه کې بیرته ځان بدل کړي او هغه څه چې د ده په لاشعور کې ناستي او دی له پرمختګ څخه غورځولی بیرته له سره ترمیم کړي او هغه څه چې دی غواړي هماغه لاشعور ته ورکړي. یعنی که چیرته داسې وګڼو چې موږ یو فصل لرو، یو باغ لرو، یو پټی لرو، په دغه پټي کې داسې تخم موږ کرلی ده چې همیشه ښه حاصل نه ورکوي یا بیخي حاصل نه ورکوي، نو کولی سو دا تخم بیرته له پټي وباسو او په ځای بل تخم کېنوو چې زموږ په ګټه وي. نو د لاشعور د بیرته د کنټرولولو لپاره، د دې لپاره چې موږ په خپل کنټرول کې راولو، خپل اغیزه ور باندې وکړو او د ځان په اړه په ګټه کار ترې واخلو، یو څو لارې چارې شته چې له تاسو سره یې وړاندې کومه. لومړی ځان او کورنۍ ده او ټول هغه خلک چې له امله تاسو له پرمختګ غورځېدلي یئ، هغه په دې معنی چې هغه تاسو وبښئ، یعنی بیخي له یاده وباسئ او په ذهن کې مه راوړئ چې دغو کسانو ماته په ژوند کې کوم بد څه راکړي دي. د دې لامل دا دی چې که چیرې یو انسان له تاسو سره بد کړي وي او ته یې تل په ذهن کې یادوي، دا په دې معنا ده چې دغه بد کار ته لاشعور ته ور یادوي، لا یې هم ور یادوي او په خپله دا غواړي چې په لاشعور کې کینی او بیرته ستاسو ژوند هماغه پخواني وخت ته ورولي. نو او بله دا چې د نورو کسانو ترڅنګ خپل ځان هم وبښئ. معنا دا چې کله کله انسان له خپل ځان سره په جنګ وي، په ځینو کړنو باندې ځان ملامته بولي او په وار وار یې په ذهن کې ګرځوي، چې ډېر خلک به تاسو لیدلي وي چې د تیر وخت افسوس کوي چې کاش دا کار مې کړی وی، کاش له دا ډول کس سره نه وای ګرځېدلی او دې ته ورته نورې کیسې. دوهمه خبره دا ده چې په ټوله کې مثبت فکره واوسئ. مثبت فکره په دې معنا چې هر کار کیدونکی دی، هر کار کولی شئ، هر کار کیږي، هر کار اسانه ده او داسې نور. یعنی له مثبت فکري سره ستاسو مثبت لیدلوری پیدا کولی شئ چې دا کار په لاشعور ډېره ښه اغیزه کوي. دریمه خبره دا ده چې لاشعور په هغو جملو او هغو کلماتو باندې ډیر باور کوي چې تاسو یې په ورځني ژوند او خبرو کې کاروئ، چې دا د لاشعور یوه مهمه ځانګړنه ده. ځینې وخت موږ مثبته جمله وایو خو په منفي کلماتو کې، او ځینې وخت منفي جمله وایو خو په مثبتو کلماتو کې. د مثال په ډول یو کس وایي ښه ده چې قرضداری نه یم، یعنی ښه ده چې قرضداری نه یم. دغه جمله په اصل کې یوه مثبته جمله ده، خو لاشعور په دغه جمله کې د قرضدارۍ په ټکي باندې تمرکز کوي او وایي چې دغه سړي څنګه د قرضدارۍ خبره وکړه، نو همدا د قرضدارۍ جمله خپل سیستم ته اچوي او عمل ور باندې کوي. که یو بل کس ووایي چې شتمن نه یم، دا یو منفي جمله ده، خو لاشعور د شتمن په کلمه تمرکز کوي او دغه کلمه خپل سیستم ته اچوي او انسان شتمن کوي. یعنی لاشعور ته دا دومره مهمه نه ده چې تا څه وویل، دا ډیره مهمه ده چې تا کوم کلمات وکارول په خپلو خبرو کې. نو کوشش باید وشي چې په خپلو خبرو کې د منفي جملې له کارولو څخه ډډه وکړو. څلورمه خبره دا ده، هغه څه چې لاشعور باندې زیات اثر کوي او ډیر ژر ور باندې باور کوي، هغه تصویر سازی یا چرت وهل دي. د تصویر سازی لپاره ځانګړي اصول موجود دي او یوې خپرونې ته ضرورت دی چې بل وخت به ور باندې بحث وکړو. خو لنډه یادونه باید وکړو چې کله هم یو څوک د ځان او د ځان د مثبت لیدلوري په اړه تصور کوي، لاشعور باندې ډیره سخته او ډیره ښه اغیزه کوي او لاشعور په دې وخت کې خوشحال وي او څنګه چې د انسان د ځان په اړه چرت وهي، هغومره لاشعور د ده لپاره کار کوي او حالت یې ډیر ژر بدلوي. یعنی یو انسان له ځان سره ناسته د
خپل ځان په اړه فکر کوي چې زما راتلونکی ډیر روښانه ده، زه یو کاروبار پیلوم، حتی که دا خبرې په چورت کې وي، په تصور کې وي، خو د تصور سره لږ لږ باور هم باید ملګری وي چې دا ډیره مهمه ده. یو څوک چورت وهي، ځینې خیالي چورتونه دي، هغه داسې چورتونه دي چې په هغه کې موضوع نه وي معلومه، د موضوع کې د انسان وروستوالی شاتوالی نه وي معلوم چې انسان لیدلوری چیرته ده او په دې چورت کې دی چیرته روان ده، هم په ځمکه کې وي، بیا په اسمان کې وي، بیا له خلکو سره وي. نه، چورت یا تصویر سازي چې موږ ورته وایو، دا باید په یوه موضوع باندې متمرکز وي، نه په زیاتو موضوعاتو باندې. بله پنځمه خبره دا ده چې هغه څه چې لاشعور زر غلطوي او ډیر تاثیر ور باندې کوي او ډیر زر یې تر خپل کار لاندې راولي، هغه د مثبتو جملاتو یا د تاکیدي جملاتو ویل دي چې هر ورځ باید انسان له ځانه سره ولولي. تاسو کولی شئ چې یوه کتابچه راواخلئ او ولیکئ چې زه ډیر خوشحال یم، زه ډیر شتمن یم، زه پر ځان باور لرم، او دې ته ورته هغه کلمات چې تاسو ورته ضرورت لرئ. کوم کلماتو ته تاسو ضرورت لرئ؟ آیا پیسو ته ضرورت لرئ؟ په ځان باور ته ضرورت لرئ؟ په ټولنه کې د ښه شخصیت په توګه را څرګندېدل غواړئ؟ یا په کومه برخه کې تاسو غواړئ چې لاشعور غلط کړئ، یعنی لاشعور د خپل ځان په ګټه وڅرخوئ؟ تاسو کولی شئ دغه کلمات په ورځني ډول یا له ځان سره ثبت کړئ یا په کتابچه کې ولیکئ او له ځان سره یې تکراروئ. کله چې یوه ورځ دغه کومې جملې چې تاسو له ځان سره وایي یوه ورځ تکرار شي، دوهمه ورځ، دریمه ورځ، لاشعور له دې سره ځان عادت کوي او بیرته د تاسو په ژوند کې په همغه ډول را څرګندېږي لکه څومره چې تاسو باور بر باندې کړی وي. نو کولی شئ چې تاسو له دغه لارې چارې څخه هم کار واخلئ. نو د شعور او لاشعور په اړه نور بحثونه هم شته، په دې باندې ډیر زیاتو بحثونو ته ضرورت